د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد اشرف غني ته د افغانستان د اقتصادي چارو سمبالښت وړاندیز کړی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پخواني ولسمشر اشرف غني ته درخواست کړی ترڅو د افغانستان اقتصادي چارې سمبال کړي او د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. دا خبرې پرون د سکایپ له لارې اشرف غني او د ذبیح الله مجاهد ترمنځ ترسره شوې، خو اشرف غني ورته په ځواب کې 4 شرطونه ټاکلي دي. اول، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړئ. باید د پاکستان سره راکړه ورکړه بنده او له هندوستان سره د راکړې ورکړې دوستي اعلان کړئ. دریم، باید حکومت مو ټول شموله وي. څلورم، باید د جمهوریت تیرو پوځیانو ته په خپل نظام کې ځای ورکړئ. ذبیح الله مجاهد د دغه شرطونو په اورېدو چوپ پاتې شوی او د خپلو مشرانو سره یې د مشورې کولو غوښتنه کړې.